سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو د یوې مېرمنې یو ډیره عبرتناکه قصه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. یو مېرمن وایي چې زما د واده 1 کال او 2 میاشتې کېږي او غواړم چې ځوانانو ته د عبرت او نصیحت په ډول د ژوندانه یو حقیقت او واقعیت بیان کړم. نو وایي زما خاوند تل د یو شمېر هغو پیغلو خبرې راته کوي چې د به ورسره په ټلیفون خبرې کولې، ناوړه او حرام تعلقات به ورسره ساتل او د دغه ناروا تعلقاتو په وخت کې د څومره پیغلو ښځو سره د واده کولو وعدې کړي دي. نو هر وخت راته دغه خبرې کوي او په خپلو خبرو کې تل د ریشمه نوم یادوي، هغه چې د 2 کالو راهیسې د ده ګرانه محبوبه وه او خاوند مې وایي چې هېڅ یوې جینۍ راته د دې په څېر مینه او محبت نه دی راکړی او په ما هم ګرانه وه. خو د خبرو په اخره کې راته وویل چې پر دغه مینه او محبت برسېره ما یوه ورځ هم دا فکر نه دی کړی چې واده ورسره وکړم، ځکه ما د هغې په پاکۍ باور نه درلودو او اعتماد مې نه درلودو. بیا مې خاوند زما لاس ونیسي او راته وایي ته مې په ټولو نجونو کې خوښه کړې، ځکه زه غواړم چې زما د اولادونو مور یوه پاکه او محترمه ښځه وي. او بیا زما د ښو خویونو او صفتونو په بیانولو شروع وکړي. زه هم په مسکا شم او ورته ګورم، مګر دی نه دی خبر چې ما هم د ډیرو بې شمېره ځوانانو سره ناوړه تعلقات درلودل او هر قسم کارونه مې ورسره کړي دي او زه هم د یو بل چا لپاره همدغسې محبوبه وم لکه د ده لپاره چې ریشمه وه، او هغه هم په دې نشو راځي چې زما سره واده وکړي او زه یې مېرمن شم، ځکه په ما یې باور او اعتماد نه درلودو او زه قسم یادوم چې د حرامو او ناوړه تعلقاتو له جملې څخه داسې کار نشته چې ما دې نه وي کړی. نو کله چې دا د خپل تیر شوي تاریخ خبرې راته بیانوي، زه هم ورته خاندم او ورته مسکی کېږم. په اخر کې دغه مېرمن هر ځوان ته وایي که تاسو غواړئ چې پردو نجونو سره خبرې وکړئ، په خوږو خبرو یې ځان ته راجذب کړئ او د نیټ او ټلیفون په خبرو یې خطا باسئ چې څه مو زړه غواړي هغه ورسره وکړئ. خو کله چې دې د واده کولو قصد او اراده وکړه، نو ستا څه خیال دی چې د یوې پاکې کورنۍ نجلۍ به وغواړئ؟ هېڅکله نه. که د پاکې کورنۍ نجلۍ هم وغواړي، هغه به داسې فاحشه وخیږي لکه زما خاوند چې څنګه کول او په قسمت یې زه ورسېدم. نو که دې خوښه وي که ناخوښه، هغه څه برېبې څه دي چې کرلي وو. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله، په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.